अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि यो व्यूवर دا सवाल कړی دی څه هغه یوه سترګه ډیمیج دی کرکټ میچ کې په بال باندې هغه د سترګه لګېدلې وه پوه شوې نو اوس آیا هغه پاکستان کې الاؤډ دی چې په یوې سترګې مې ډرایوینګ لایسنس هغه ته میلاو شي که نه صحیح شو پاکستان نه علاوه ډېر ملکونه داسې دي چې هغه کې ته ډرایوینګ لایسنس خستی شي که چېرې د یوه سترګه ډیمیج وي بله سترګه د 6x6 ټیک وي نظیر ورکې ښه برابر وي صحیح شو خو هغه کې ته صرف خپل ګاډی چلوی شي یو کمرشل ګاډی او ټرانسپورټ ګاډی ته نشي چلوی خو پاکستان کې که چېرې ته یوه سترګه کار نه کوي نو ته الاؤډ نه یې چې ته ډرایوینګ لایسنس واخلې ټیک شولو خو که چېرې تا سره پهله نه ډرایوینګ لایسنس شته دی او هغه د بعد تا سترګه چې کومه دی ډیمیج شوي دي نو هغه ډرایوینګ لایسنس رینیو کیدی شي پوه شوې ټرافیک ډپارټمنټ کې یا څو کسانو هغو نه ما دا تپوس وکړلو نو هغو ماته دا انفارمیشن راکړلو صحیح شو هغه نه علاوه دا یو ډینجرس شین دی خطرناک شین دی لکه زه به دا ووایم چې ما دا سترګه کار نه کوي ټیک شولو نو د یوې سترګې مې ماته دغه ځای پورې ځای کتی شي پوه شوې او دغه کونج راته کتی شي خو دغه ځای کې ماته هېڅ شی نشي کتی صحیح شو که د ځای کې څه قسم ته هم مشکلات راغلو څه ډینجرس سچویشن و خطره وه نو هغه زه نه کتی شم او نه یې بچولی شم نو لازم به حادثه کېږي ټیک شو بهتره دا یې څه که چېرې تا یوه سترګه خرابه وي نو ته ډرایوینګ ونه کې هغه نه علاوه ځینې خلکو نظیر کم وي پوه شوې خو چشمې نه چوي هغو ته هم پکار دی چې هغو چشمې چوي ډرایوینګ کوي مشران وي هغو شپې ټایم صحیح نظیر نه لګي هغو ته هم پکار دی چې بیا ډرایوینګ نه کوي صحیح شو نو که یو شی تا ته صحیح کتی نه شي پوه شوې نو حادثې خطره ډېره زیاته دی داسې ویډیوز دپاره ډرایولوجي سبسکرایب کړو مننه آباد اوسو